الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. زما عزتمندو محترمو مشرانو ورونو او زما دینی خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو د ټولو نه اول د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله رب العزت موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړل او موږ ته تر دې وخته پورې صحتمندي او توانایي راکړله. عزتمندو د موضوعګانو په شروع کې چې د هر جمعې په شروع کې منګه په یو موضوع په هغې په وساطت باندې وضاحت کوو او په هغې باندې خبره کوو. تېره جمعه منګه یو موضوع د الله را طرف نه 10 وصیتونه د هغې په باره کې وضاحت کړی و. الوصایا العشر 10 وصیتونه د الله را طرفه د هغې په باره کې موږ وضاحت کړی و، لیکن د وخت د کموالي په وجه باندې موږ نیمایي ذکر کړل او 15 باقي پاتې چې کوم دي نن به انشاءالله تعالی د هغې په باره کې وضاحت وکړو. عزتمندو کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولوسته دغه آیات کې رب العالمین فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله روزه فرمایي چې موږ دا قرآن عظیم شان د نصیحت دپاره یوه اسانه وسیله ګرځولې ده. فهل من مدکر الله روزه فرمایي آیا داسې څوک شته چې دا نصیحت ومني؟ آیا څوک شته چې دا نصیحت ومني؟ موږ یو اسانه وسیله د نصیحت ګرځولې ده. عزتمندو قرآن عظیم شان د دې یو نوم دی فرقان. فرقان ویل کېږي د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی کتاب، د حلال او د حرامو په منځ کې فرق کوونکی کتاب، هغه د قرآن عظیم شان دی. عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قرآن عظیم شان په باره کې فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرين. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د دې قرآن عظیم شان په ذریعه باندې د دې قرآن په واسطه باندې الله رب العزت ډېر قومونه ډېر کسان الله رب العزت جکړي، الله ورله بلند مقام ورله الله رب العزت ورکړي، او ډېر قومونه ډېر کسان الله رب العزت د دې قرآن په وجه باندې هغه ښکته کړي، ذلیل یې کړي او خوار یې کړي. یعنې کومو کسانو چې د قرآن باندې ایمان راوړه، دا قرآن یې ومنه او ایمان یې پرې راوړه او په دې قرآن باندې عمل وکړل، هغه کسان کامیاب شول او د دې دنیا نه کامیاب لاړل. او کومو کسانو چې د دې قرآن نه انکار وکړه او په دې قرآن باندې ایمان رانه وړه او دې قرآن نه مخ وګرځو، هغه کسان الله رب العزت ناکام کړل او د دې دنیا نه ناکام لاړل. زما عزتمندو قرآن عظیم شان یو انقلابي کتاب دی. که لږ څوک د تاریخ پاڼې تلاش کړي او د تاریخ کتابونه ولټوي، د تاریخ پاڼې تلاش کړي او لږ په هغې کې سوچ او فکر وکړي چې د نن نه 15 صدۍ وړاندې په دې دنیا کې څه حالات و، د ظلم او د ستم او د جهالت زمانه وه. په دغه وخت کې د رب العالمین د دې انسانانو په حال باندې رحم راغی او الله رب العزت د دې کائناتو مقدس انسان رحمت للعالمین جوړ کړ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تمام مخلوقاتو دپاره رحمت راولېږه، د دې تمام مخلوق دپاره رحمت راولېږه. الله رب العزت په قرآن عظیم شان نازل کړ. الله رب العزت هغه ته قرآن ورکړ، د انسانیت دستور قانون ولا الله رب العزت ورکړ، د هدایت منشور ولا الله رب العزت ورکړ. او دغه کسان کوم خلق چې په دغه د جاهلیت او په دغه ظلم او ستم کې مبتلا و، هغه خلکو ته د ژوند د تېرولو طریقه ورښودله، هغه خلکو ته د ژوند د تېرولو طریقه ورښودله. په دې قرآن عظیم شان باندې الله رب العزت هغه تمام تاریکی د مابین نه ویوړلې او الله رب العزت هغه تمام تاریکی ختمه کړلې. زما عزتمندو الله رب العزت په دغه قرآن عظیم شان کې موږ او تاسو ته نصیحتونه کړي دي. د سورة انعام په 3 آیاتونو کې الله رب العزت 10 وصیتونه کړي دي.
چې هغې ته الوصایا العشر ویل کېږي د الله له طرف نه 10 وصیتونه چې د هغې نه تېره جمعه مو 5 ذکر کړي دي چې تاسو ته ان شاء الله تعالی معلومات دي چې هغه 5 وصیتونه په هغې کې اول وصیت کوم وصیت و؟ جزاک الله خیرا فی الدنیا والآخره. الله دې ستا په عمر کې برکت واچوي. اول وصیت د رب العالمین د طرف نه په هغې کې دا و چې ما سره به شریک او برخدار نه جوړوئ. او دویم وصیت د والدینو سره احسان کول. رب العالمین د خپل حق نه بعد بیا د والدینو حق بیان کړ. او دریم وصیت الله رب العزت په هغې کې دا بیان کړی چې اولادونو ته به پاملرنه کوئ د هغې د تربیت په باره کې او د هغې دپاره د حلال رزق په باره کې. څلورم وصیت رب العالمین په هغې کې دا کړی اولادونه به نه قتلوئ. څلورم وصیت الله رب العزت دا کړی چې د فحشاو نه به ځان ساتئ، که هغه ظاهري وي او که هغه باطني وي. او پنځم وصیت چې هغه ډېر اهم وصیت چې الله رب العزت کړی اخري وصیت چې په تېره جمعه ما ذکر کړی چې هغې ته چا فکر برابر دی. زه کله امتحان نه اخلم خو نن ګورم چې ستاسو سوچ دلته دی که نه هسې زه لګیا یم زما فشار جګ شوی او تاسو سوچ بل ځای کې. نو هغه پنځم وصیت کوم وصیت اخري وصیت چې ما بیان کړی و تېره جمعه. پنځم وصیت چې تېره جمعه مونږ بیان کړی و الله رب عزت په دې آیات کې دا کړی و چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. الله رب عزت فرمایلی چې بې ګناه انسانان به نه قتلوئ. د بې ګناه انسانانو قتل الله رب عزت حرام ګرځولی و. دا 5 وصیتونه موږ دغه آیاتونو نه ذکر کړي وو. شپږم وصیت زما عزتمندو الله رب العزت په دې آیاتونو کې دا کړی و. شپږم بندیز چې الله رب العزت لګولی و، شپږم شیز چې الله رب العزت حرام کړی و، هغه زما عزتمندو هغه دا دی چې الله رب العزت فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الله رب العزت فرمایي چې د یتیم مال ته به نور نږدې کېږئ. د یتیم مال اخیستل خو ډېره لویه خبره ده. رب العالمین فرمایي چې د یتیم مال ته به ورنږدې کېږم نه حتی یبلغ اشده، بلکې الله رب العزت فرمایي الا بالتي هي احسن، مګر د یتیم دې مال ته ورنږدې کېږئ په ښه نیت سره او په ښه طریقه سره. هغه ښه طریقه څنګه ده؟ حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې دا یتیم ځوان شي او دا هوښیار شي. اوس یو یتیم د هغه پلار وفات شو، د هغه مال پاتې دی. الله رب عزت فرمایي چې په ناحقه باندې په زور باندې به د هغه مال ته نه ورنږدې کېږي. اخیستل خو ډېره لرې خبره ده، لیکن که یو کس راولګېږي دغه د یتیم د مال حفاظت کوي او یا د یتیم په مال باندې تجارت کوي، د یتیم په مال باندې تجارت کوي، دا مال ورله زیاتوي او دغه کس په دې کې مزدوري اخلي، نو په هغې کې بیا څه حرج نشته دی. نو دلته رب العالمین فرمایي الا بالتي هي احسن، په ښه طریقه سره ورنږدې کېږئ. د هغه د مال حفاظت کول یا ورله په تجارت کې خرچه کول. زما عزتمندو په دنیا کې د مؤمنانو مقصد دا وي چې زه داسې عمل وکړم چې په هغې باندې جنت ته لاړ شمه او د دې اعمالو په ذریعه باندې جهنم نه بچه شمه. دا د مؤمنانو مقصد وي په دې دنیا کې او دا بهترین عمل دی، دا بهترین کار دی چې څوک دې دا بهترین فکر دی، بهترین مقصد دی څوک چې په دنیا کې د دې لپاره کار کوي. په دغه کارونو کې یو کار چې هغه د جنت ته راتلو ذریعه ده او هغه د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه ده. په دغه عملونو کې یو عمل دا دی چې د یتیم سره نرمي کول، د یتیم سره د هغه کفالت کول او د یتیم د مال نه ځان ساتل. دا هغه عمل دی چې انسان جنت ته رسوي او د جهنم نه بچه کوي. زما عزتمند قرآن عظیم شان کې الله رب عزت بار بار د دې خبرې تاکید کړی دی فاما الیتیم فلا تقهر. تاسو په یتیم باندې قهر او غصه مه کوئ، یتیم ته مه په قهر کېږئ. په دې آیات کې الله رب عزت موږ او تاسو ته نصیحت کړی دی دې خبرې چې په یتیم باندې د یتیم سره نرمي کوئ، د هغه سره سختي مه کوئ. د یتیم سره ښه سلوک کول، د یتیم سره ښه سلوک کول، د هغه کفالت کول دا عیناً په قرآن عظیم شان باندې عمل کول دي. یتیم چا ته ویلی کېږي؟ یتیم هغه کس ته ویلی کېږي، هغه طفل ته ویلی کېږي، هغه ماشوم ته ویلی کېږي چې هغه پلار وفات شي او دا نابالغ وي. کله چې یو طفل نابالغ وي او هغه ماشوم وي نو په دغه وخت کې دا د پلار د والد د هغه شفقت ته ډېر محتاج وي، د هغه رحم او مهربانۍ ته ډېر زیات محتاج وي. هر انسان د خپل ځان سره فکر او سوچ وکړي چې هغه د خپلو اولادونو سره څومره زیات محبت کوي، په د خپلو اولادونو باندې څومره خفه کېږي.
د دې خپل اولادونو څومره زیات خیال ساتي، د دې خپل اولادونو هر حاجت پوره کوي. د دغه اولاد په شان د یتیم هم د چا اولاد دی، لیکن د یتیم هغه څوک نشته دی چې هغه سره محبت وکړي. د یتیم هغه څوک نشته دی، هغه پلار یې نشته دی، هغه والد یې نشته دی، هغه نګران یې نشته دی چې هغه ځان ته راقریب کړي، ځان ته رانږدې کړي. د یتیم هغه څوک نشته دی، هغه والد، هغه پلار، هغه پدر یې نشته دی چې په هغه باندې خفه شي لکه څنګه چې نور خلک په خپل اولادونو باندې خفه کېږي. د یتیم هغه څوک نشته دی چې هغه د هغه خیال وساتي، د هغه د تعلیم او د تربیې فکر ورسره وي او د هغه هر قسم حاجت پوره کړي. ځکه زمونږ رب العالمین، زمونږ رب هغه موږ ته د دې خبرې امر کوي، فاما الیتیم فلا تقهر. د یتیم سره نرمي کوئ، د هغې سره سختي مه کوئ. امام قتاده رحمهم الله فرمایي وایي کل الیتیم کالاب الرحیم، وایي د هر یتیم دپاره داسې اوسه لکه یو مهربانه پلار. لکه څنګه چې یو مهربانه پلار په دې خپل اولاد باندې خفه کېږي، په دې خپل بچي باندې خفه کېږي، داسې په دې یتیم باندې هم خفه کېږه. دغه شان په دې یتیم باندې هم خفه کېږه. ځکه یتیم اگر د پلار په مرګ باندې د هغه زړه زخمي شوی وي، د پلار په مرګ باندې هغه ډېر دردېدلی وي. نو ځکه امام قتاده رحمه الله فرمایي چې د هر یتیم دپاره داسې اوسه لکه یو مهربانه پلار. د یو مهربانه پلار په شانتې د هغه سره محبت کوه. دې د وجې نه زمونږ خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته جنت زیری ورکړی دی، هغه کس ته جنت خوشخبری ورکړې ده څوک چې د یتیم کفالت کوي. امام بخاری رحمه الله کې دا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا واصابع بالاشار واشار بالاصابع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یتیم کفالت کوونکي په جنت کې ما سره داسې یو ځای وي، په خپلو دوانو ګوتو سره اشاره وکړه چې داسې به ما سره په د یتیم کفالت کوونکي په جنت کې یو ځای وي. دا څومره لویه خوشخبري ده، دا څومره ښه خوشخبري ده. ته د هغه کس د معاملاتو نگراني وکړه چې د چا نگران وفات شوی دی. ته د هغه کس د معاملاتو نگراني وکړه چې د چا نگران وفات شوی دی. د الله پیغمبر فرمایي په جنت کې به ما سره داسې یو ځای. دا څومره عظیمه خوشخبري ده زما عزتمندو. نو الله رب العزت موږ او تاسو ته شپږم وصیت د دې خبرې کړی دی چې ولا تقربوا مال الیتیم، د یتیم مال ته مه ورنږدې کېږئ. د یتیم مال اخیستل خو لرې خبره ده، بلکې ورنږدې کېږئ هم په ناحقه سره او په ظلم سره. بلکې کوم کسان چې په ناحقه باندې د یتیم مال اخلي او په ظلم سره د یتیم مال ته ورنږدې کېږي، په ناحقه باندې د یتیم مال اخلي، الله رب عزت هغه خلکو سره، هغه کسانو سره د جهنم وعده کړې ده. الله رب عزت قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. رب العالمین فرمایي څوک چې د یتیم مال په ناحقه سره اخلي، په ظلم سره اخلي، په زور سره او په طاقت سره هغه ته یوځای کېږي، په ظلم او په طاقت سره د هغه مال ته ورنږدې کېږي، د هغه مال اخلي. الله رب العزت فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا. دا په حقیقت کې به د خپل شکم په د خپله خېټه کې دا اور اچوي، دا به د خپل شکم کې دا آتش اچوي. الله رب عزت فرمایي وایي دا اور سره د یتیم مال ته ورنږدې کېدل، اور ته ورنږدې کېدل دي. دا هغه سور خط دی چې الله رب عزت د دې انسانانو دپاره، ځکه د یتیم کفالت کوونکی نشته دی، هغه نګران یې نشته دی. ځکه چې یتیم هغه د خپل حق تا نه تپوس نشي کولی، پوښتنه درنه نشي کولی. الله رب عزت منع کړې ده، الله رب عزت سور خط اچولی دی چې د یتیم مال ته په ناحقه سره په ظلم سره مه نږدې کېږه. نن دنیا خلکو د یتیمانانو په نوم باندې مالونه وغوښتل، دنیا ته ویل چې موږ د یتیمانانو سره کومکونه کوو، او هغه خلک په خپل مالونه په خپل ځانونو باندې مصرف کړل، خپل پې قصرونه جوړ کړل، او الله رب عزت په اخري عمر کې هغې له ډېره سختې سزاګانې ورکړې. الله رب عزت ذلیل او رسوا کړل، موږ هغې په خپلو سترګو سره ولیدل. زما عزتمندو، د یتیم په مال باندې الله رب عزت ډېر سخت خفه کېږي. نن په امت مسلمه کې دا خبره ډېره زیاته عامه شوې ده، په امت مسلمه کې دا خبره ډېره زیاته عامه ده. کله چې د یتیم پلار وفات شي نو د یتیم مال د خلکو ته داسې ښکاره کېږي لکه مال غنیمت. د یتیم به پلار وفات شوی وي، اقربا او رشته داران یې ورته داسې راجمع شي د ده دې مال ته او د ده په دې مال باندې حملې کوي. هغه بیچاره به خبرې نشي کولی، دی به ترې حق واخلي او دا یتیم به د خپل مال نه محرومه کړي. د یتیم په مال باندې به راولګېږي، یو لوی خیرات به وکړي د خپل نوم د نشان دپاره، بیا به د یتیم سره باس مباحثه کوي
هغه سره به حساب کوي چې ستا پلار پسې ما یو لوی خیرات کړی و. هغه د یتیم د کفالت مال راوالي، هغه په خیرات کې مصرف کړي. دغه خیرات ضروري دی که د یتیم کفالت ضروري دی؟ زما عزتمندو، همیشه په منبر باندې موږ دا خبره کړې ده چې الله رب العزت تاسو له وس درکړی، الله رب العزت تاسو له مال او شتمني درکړي، او الله رب العزت تاسو له دومره وس او طاقت درکړی په خپلو خاصو مراسمو کې، په خپلو صدقو کې، په خپلو زکاتونو کې، په خپلو خیراتونو کې هغه مستحق یتیمان درنه هیر نشي او هغې درنه هېڅکله په خپل خیرات او په زکات او په صدقاتو کې پاتې نشي، ځکه چې هغې ډېر محتاج وي، ډېر زیات محتاج وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل یتیم پاتې شوی دی. د 2 کاله په عمر کې هغه د خپل مور نه، هغه د خپل پلار نه د هغه دنیا ته راغلی نو چې پلار یې وفات شو، او د 4 کالو په عمر کې د هغه مور وفات شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بهترین کور هغه دی، بهترین کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم پرورش کېږي، او په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه بدترین کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم سره بېانصافي کېږي، د هغه سره ظلم کېږي او د هغه سره ناانصافي کېږي. دا په مخ د ځمکه باندې بدترین کور دی. زما عزتمندو، نو دا اتم وصیت، دا شپږم وصیت دی چې الله رب عزت موږ او تاسو ته په دې آیاتونو کې کړی و. اووم وصیت الله رب عزت په دې آیاتونو کې موږ او تاسو ته دا کړی دی. اووم بندیز چې الله رب العزت لګولی دی، اووم سیس چې الله رب العزت حرام کړی دی، هغه دا دی. الله رب عزت فرمایي واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. الله رب العزت فرمایي په وزن کې کمی مه کوئ، او په دغه وزن کې د عدل او د انصاف نه کار واخلئ. د شعیب علیه السلام قوم الله رب العزت هلاک کړ. د هغه د قوم د هلاک کېدو او په دغه په قوم باندې د عذاب د راتلو د ټولو نه لوی وجه دا وه، لوی سبب دا و چې هغې به په وزن کې کمی کوله. الله رب عزت په قرآن عظیم شان کې زموږ او ستاسو د عبرت دپاره د هغې ذکر کړی دی چې ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته د هغې نه عبرت واخله، د هغې نه فن واخلئ. الله رب عزت د هغې ذکر داسې کړی دی ویل للمطففین. الله عزت فرمایي هلاکت دی د هغه خلکو دپاره چې هغې په وزن کې کمی کوي. هلاکت دی د هغه خلکو دپاره. کوم خلک الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کوم کسان چې کله خلکو نه وزن اخلي نو کوشش یې دا وي چې ځان دپاره زیات وزن کړي، وزن کې زیاتي کوي، د ځان دپاره زیات وزن کړي. واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، او کله چې بل کس ته وزن ورکوي نو بیا کوشش دا وي چې په دغه وزن کې نقص وکړي، په دغه وزن کې کموالی وکړي. الله رب العزت فرمایي د داسې کسانو دپاره هلاکت دی، تباهي ده د داسې کسانو دپاره چې هغې په وزن کې کمی کوي. زما محترمو عزتمندو، نن په دنیا کې که تاسو ګورئ په یو مملکت کې چې کله برکت ختمیږي او برکت د منځه لاړ شي، او په یو مملکت کې چې کله عذابونه راځي، د هغې یوه وجه دا ده چې کله په معاشره کې په وزن کې کمی شروع شي، کله په وزن کې کمی شروع شي په معاشره کې، نو الله رب عزت عذابونه راولي. د شعیب علیه السلام قوم الله رب عزت په دغه خبره باندې هلاک کړه او الله پې عذاب راوسته چې په وزن کې به کمی کوله. نن زموږ او ستاسو په وطن کې څومره بد حالات روان دی. یو کس په وزن کې کمی هم کوي، په یو ناشنا شي باندې قسم هم کوي، او په هغې کې څومره چل او فریب پکې وي، په هغې کې څومره دروغ پکې وي. زما عزتمندو، موږ منو چې افغانستان به د خارجیانو د لاسه برباد شوی وي، لیکن په هغې کې اوله وجه هغه د افغانانو د خپلو د لاسونو د وجې نه ده. هغه اعمال چې الله ښودلي دي، الله وایي کوم قوم کې چې درې خبرې راشي، دروغ، خیانت، دا خبرې پکې راشي، دروغ پکې راشي، خیانت پکې راشي، نو هغه قوم باندې ضروري نه ده چې په هغې ته خارجیان راورسېږي، بلکې هغې باندې به خود عذاب راځي. نن زموږ او ستاسو په وطن کې، زموږ او ستاسو په قوم کې څومره دروغ موجود دي، ناشنا دروغ موجود دي، بلکې څومره خیانت موجود دی او څومره ظلم موجود دی. یو ګاډیوان چې هغه کراچۍ ته ولاړ دی او هغه په وزن کې کمی کوي، نو په دې ملک به برکت د کوم ځای نه راشي. الله رب عزت قرآن کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تر هغه پورې یو قوم کې الله رب عزت اصلاحات نشي راوستلی، یو قوم آبادېدلی نشي تر څو پورې چې انسان په خپل ځان نه شروع ونه کړي، خپل ځان کې اصلاحات رانولي. نن زما عزتمندو، دا قوم کوم طرف ته روان دی، کوم حالات شروع دي زما عزتمندو. نو اووم وصیت الله رب عزت د دې خبرې کړی دی، اووم بندیز چې الله رب عزت لګولی دی، اووم څه چې الله رب عزت حرام کړی دی هغه دا دی چې واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. په وزن کې کمی مه کوئ، بلکې په وزن کې د عدل او د انصاف نه کار واخلئ.
اتم سیس چې الله رب عزت حرام کړی دی، اتم بندیز چې الله رب عزت لګولی دی، اتم سیس چې اتم وصیت الله رب عزت د دې خبرې کړی دی. الله رب عزت فرمایي واذا قلتم فاعدلوا، نا انصافي به نه کوئ، نا انصافي به نه کوئ. واذا قلتم فاعدلوا، او کله چې څه خبره کوئ او کله چې یو کار کوئ نو د عدل او د انصاف نه کار اخلئ. هر خبره چې کې په عدل او په انصاف سره کوه. ولو کان ذا قربا، اگر که ستا دا خبره دا ستا د اقربا او ستا د رشتہ دارو په مخالف کې وي، دا ستا د اقربا او د رشتہ دارو په مخالف کې وي، رب العالمین امر کړی دی خبرې چې د عدل او د انصاف خبره وکړي، عدل او انصاف کوه. ولو کان ذا قربا، کاغه ستا د دوستانو او ستا د اقرباو او ستا د رشتہ دارانو په مخالفت کې وي. د مؤمن لوی صفت دا دی، د مؤمن لوی شان دا دی چې هغه په هر کار کې د عدالت نه کار اخلي، د انصاف نه به کار اخلي. بلکې مؤمن چې کوم یو ځای کې شاهدي ورکوي نو هغه به د حق شاهدي ورکوي، د عدل او د انصاف شاهدي به ورکوي. کاغه چېرته په یو مجلس کې ناست وي، کاغه په یو جرګه کې ناست وي، ولو که په پارلمان کې ناست وي، هغه به د عدل او د انصاف نه به کار اخلي او د عدل او د انصاف خبره به کوي. دا امر دی د رب العالمین چې الله رب العزت موږ او تاسو ته کړی دی. نن د امت مسلمان لویه خرابي دا ده چې یو ځای کې د عدل خبره راشي، چې یو ځای کې د حق شاهدي ورکول راشي، هلته به مؤمنان اول خپل قومیت ته ګوري، بیا به خپل دوستانو ته ګوري چې دا خو زما د دوستانو نه دی، دا خو زما د رشتہ دارانو نه دی. بلکې الله رب عزت منع فرمایلی له دې نه. رب العالمین قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. الله رب عزت مسلمانانو ته امر کړی دی چې ای مسلمانانو کله چې تاسو کوم ځای کې شاهدي ورکوئ، هغه شاهدي چې کله تاسو د رب العالمین دپاره ورکوئ، الله رب عزت فرمایي حق شاهدي ورکوئ، په هغې کې هیڅ قسمه دروغ مه وایئ، په هغې کې چل او فریب مه کوئ. او بیا رب العالمین فرمایي ولو علی انفسکم، اگر که دا شاهدي ستا په خپل ځان باندې راشي، ستا د خپل نفس سره تعلق لري، د حق شاهدي ورکا او د عدل او د انصاف خبره وکا. او الوالدین، او که دغه شاهدي ستا په والدینو باندې راشي، ستا د والدینو په مخالفت کې رتانه وغوښتلی شي، نو د حق شاهدي ورکا، د عدل او د انصاف خبره وکا. رب العالمین فرمای اول اقربین، او که ستا د اقرباو په مخالفت کې د شاهدي وغوښتلی شي، کاغه ستا د نږدې دوستانو په باره کې تانه شاهدي وغوښتلی شي، الله رب فرمای د حق شاهدي ورکا، د عدل او د انصاف خبره وکا. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، کله چې تاسو د خلکو په مابین کې فیصله کوئ، الله عز فرمایي د عدل فیصله وکئ، د انصاف خبره وکئ، د عدل نه مه وځئ، د بې انصافۍ نه مه وځئ. واذا قلتم فاعدلوا، کله چې څه خبره کوئ نو د عدل او د انصاف خبره کوئ. وقولوا قولا سديدا، بلکې د مؤمن لوی شان بداوي چې هغه به مستقیمه خبره کوي، سیده خبره به کوي، د الله د ویرې نه به هغه خبره کوي. الله رب فرمایي په عدل او په انصاف کې دې ته مه ګوره چې دا زما رشتہ دار دی، دې ته مه ګوره چې دا زما والدین دي، دې ته مه ګوره چې دا ته ستا خپل نفس دی، بلکې په هغه وخت کې د الله نه ویرېږه او د عدل او د انصاف خبره کوه. منع کړې د رب العالمین د دې نه، د بې انصافۍ نه. دا هغه اتم وصیت دی زما عزتمندو چې الله رب العزت د سورت انعام په دغه درېو آیتونو کې موږ او تاسو ته کړی دی. نهم وصیت زما عزتمندو الله رب العزت د دې خبرې کړی دی چې وبعهد الله اوفو، د الله رب العزت سره چې کومې وعدې تاسو کړي دي په هغه وعدو باندې وفا وکړئ. کومې خبرې چې تاسو ته رب العالمین کړي دي، کوم وصیتونه چې رب العالمین تاسو ته بیان کړل، د کومو شیانو نه چې رب العالمین تاسو منې کړي یاستئ، او د کومو شیانو په باره کې تاسو ته رب العالمین امر کړی دی، الله رب العزت فرمایي چې په دغه باندې عمل وکړئ او په خپلو وعدو باندې وفا وکړئ. د ټولو نه اول وعده مونږ چې د رب العالمین سره کړې ده، هغه لومبۍ وعده، هغه اول وعده دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې کلمه کې، په دې کلمه توحید کې مونږ د رب العالمین سره دا لوس کړی دی چې یا الله د دې کلمې لاندې به ژوند کوو، د دې کلمې لاندې به زندګي تېرو. ستا یا الله تا چې ما ته کومې خبرې امر کړی دی هغه به منم، ستا پیغمبر چې ما ته څه وایي د هغې تابعداري به کوم. دا لومبی لوز دی چې موږ او تاسو په کلمه توحید کې کړی دی. موږ او تاسو روزمره په منځونو کې د رب العالمین سره دا لوس کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تا عبادت کوو، تاسو تا نه به مدد غواړو. 5 وخته په هر منځ کې موږ د رب العالمین سره دا لوس کوو. موږ او تاسو په هر دعای قنوت کې هره شپه په وترو کې دا دعا وایو
دعای قنوت وایو. دغه دعای قنوت تاسو ردی ترجمه ما سره وخت کم دی، تاسو ردی ترجمه وګورئ. د دې ترجمه دا چې تاسو رب العالمین سره د تمامو خبرو وعده کړی دي. هر شپه موږ رب العالمین سره وعده کوو د تمامو خبرې، لیکن نن سبا مسلمانان هغه په خپل وعدو باندې وفا نه کوي. الله روزه فرمایي په دغه آیات کې وبعهد الله اوفو، کومې وعدې چې تاسو رب العالمین سره کړې دي په هغه وعدو باندې وفا وکړئ، هغه وعدې پوره کړئ چې کومې وعدې تاسو کړې دي. زما عزتمندو لسم وصیت الله رب العزت د دې خبرې کړې دی. اخري وصیت چې الله رب په دې آیاتونو کې کړی دی هغه د دې خبرې دی وان هذا صراطي مستقیما. الله رب العزت فرمایي زما دا لار چې دا مستقیمه لار ده، فتبعوه. الله رب فرمایي دې لارې پسې روان شئ، د دې لارې تابعداري وکړئ. ولا تتبعوا السبل، او د نور لارو پسې مه روانېږئ، غیر لارو پسې مه ځئ. فتفرق بكم عن سبيله. الله رب عزت فرمایي وای د مستقیم لارې نه به خطا شئ، مستقیم لاره به درنه ورکه شي، د مستقیم لارې نه به خطا شي، نور لارو پسې مه ځئ. الله رب عزت په دې آیاتونو کې د خپل بندگانو ته یو عظیم وصیت کړی دی او په دې باندې رب العالمین د خپل وصیتونه ختم کړي دي. الله رب عزت فرمایي چې زما د لار مستقیم لار د په دې پسې روان شي او د نور لارو پسې مه روانېږئ، مستقیم لار به درنه خطا شي، مستقیم لار به درنه ورکه شي. زما عزتمند مستقیم لار کومه لار ده؟ هغه د قرآن او د حدیث لار ده. موږ او تاسو روزمره منځونو کې دا وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مستقیم لار راته راوښیې، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مستقیم لار ماته راوښیې. الله رب العزت تعالی جواب درکوي په سورة بقره کې اولنی آیات کې الله رب العزت تعالی فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا قرآن مستقیم لار ده، لا ریب فیه، په دې کې هیڅ قسمه شک نشته دی. دې قرآن پسې روان شه، په دې کې تلاوت وکړه، د دې په ترجمه په تفسیر باندې ځان پوه کړه، په دې باندې عمل وکړه، دا مستقیم لار ده. ته مستقیم لار غواړې، رب العالمین درته فرمایي دا قرآن عظیم شان دا ستا لپاره مستقیم لار ده. زما عزتمندو جنت ته راتلو فقط یو لاره ده، هغه د قرآن او د حدیث لاره ده. دا مستقیم لار نه ده زما عزتمندو چې یو کس د ځان دپاره یو فرقه جوړه کړي او د هغه فرقې پسې روان شي، بلکې مستقیم لار هغه ده، هغه د قرآن او د حدیث لاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکتم فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما. وایي دوه شیان مې تاسو کې پرېوستل، کله چې تاسو هغه محکم ونیسئ، هغه تاسو قوي ونیسئ، هیڅکله به تاسو ګمراه نه شئ. هغه دوه شیان څه شی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم، د الله کتاب دی او زما سنت دی، د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، دا دوه شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي دي او دا مستقیمه لار ده. زما عزتمندو نن په امت مسلمه کې یو لویه خرابي چې هغه را پیدا شوې ده، هغه زما عزتمندو هغه دا ده چې چېرته یو خبره که یو خبره چېرته په دین کې نه وي یا یو خبره په قرآن او په حدیث کې پیدا نشي، هغه د ائمه اربعه رحمهم الله علیهم اجمعین دا د هغې پسې منسوب کړي چې دا هو امام ابو حنیفه رحمهم الله دا خبره کړې ده. په قرآن او په حدیث کې چې خبره نه پیدا کیږي وای دا امام شافعي رحمهم الله کړې ده، دا امام احمد بن حنبل رحمهم الله کړې ده، دا امام مالک رحمهم الله کړې ده. زما عزتمندو کومه خبره چې په قرآن او په حدیث کې پیدا نشي او څوک یو امام ته منسوب کوي، دا د امامانو توهین دی، دا د هغې بې ادبي ده د هغې پسې خبره منسوب کول. ولې نعوذ بالله هغې د قرآن او د حدیث نه مخالفت کوو، هغې کوم ځای کې تضاد لرو د قرآن او د حدیث سره، هغې د دغه قرآن او د دغه حدیث د دغه پیغمبر تابعدارو. امام شافعي رحمهم الله یو ځای کې شاګردانو ته درس ورکوي، یو شاګرد ورته وایي وایي دا مسله ستا په نسبت باندې څنګه ده او په نسبت د نور امامانو څنګه ده. امام شافعي رحمهم الله په دې باندې ډېر سخت په غوسه شو او ډېر سخت په قهر شو چې ولې زه چېرته د نسواراو د کلیسا نه راغلی یم، زه تاسو ته بل دین بیانوم او هغه امامان تاسو ته بل دین بیانوي، بلکې موږ یو زموږ یو منهج دی، زموږ د تمامو د امامانو موږ د یو پیغمبر تابعداري کوو، د الله د رسول تابعداري کوو. زموږ مقصد د الله رضا ده او زموږ مقصد جنت دی او زموږ مقصد د جهنم نه پناه ده. ولې موږ زه تاسو ته بل دین بیانوم چې ستا په نسبت باندې دا مسله څنګه ده او د هغه په نسبت باندې څنګه ده. که چاته مسله بیان کړي وایي زموږ په دغه کې خدا نشته که نه زموږ په دین کې، ولې دا څلور دینونه مختلف دي. الله دا څلور دینونه زما عزتمندو مختلف نه دي، په دې شبهاتو کې مه پرېوځئ. الله رب عزت دوه شیونه تاسو ته یاد کړي دي، قرآن او حدیث. کله چې دا راشي آمنا وسلمنا، موږ په ایمان نه وړی دی، موږ یې قبلوو، موږ ورته تسلیم یو.
زما عزتمندو امام ابو حنیفه رحمه الله په بحر الرائق کې نومي کتاب دی، د هغې په حاشیه کې ابن العابدین حاشیه ورته وایي، د هغې په حاشیه کې په واضحه دا لیکلي دي اذا صح الحدیث فهو مذهبي. هر کله چې زما یو حدیث، هر کله چې تاسو ته یو حدیث صحیح ثابت شي هغه زما مذهب دی. یو حدیث صحیح ثابت شو بس دا زما مذهب دی. زه چې کله د یو مسلې تپوس کوم، د یو مسلې پوښتنه کوم، نو دا به وایم چې دا د الله او د الله د پیغمبر په نسبت باندې څنګه را. د امام شافعي، د امام احمد او د امام مالک، د امام ابو حنیفه رحمهم الله علیهم اجمعین د هغې په نسبت باندې نه، بلکې زه به په حیثیت یو مسلمان دا خبره کوم چې دا د الله په نسبت باندې څنګه را، دا د الله د پیغمبر په نسبت باندې دا خبره څنګه را. که د هغې په قول باندې برابر وي نو زه قبلهم آمنا وسلمنا، ایمان مې پرې راوړی دی، ورته تسلیم یم. دا شبهات دا پیدا کول زما عزتمندو دا د ناپوهه خلکو کار دی. دې د وجې نه الله رب عزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وایي تاسو د هغه څه پیروي وکئ، د هغه څه تابعداري وکئ کوم څه چې ما تاسو ته نازل کړي دي. الله رب العزت موږ او تاسو ته څه شی نازل کړي دي؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، احادیث موږ ته را لېږلي دي. الله رب عزت د دې قرآن دپاره یو معلم را لېږلی دی، هغه معلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هر عمل چې موږ او تاسو کوو په هغې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته ګورو چې په هغې کې د هغې امر څه شی دی. نو څومره ائمه چې تېر شوي دي، څومره امامان چې تېر شوي دي، هغې موږ ته فقط دغه یو منهج را کړی دی، قرآن او حدیث. نو زما عزتمندو لسم او آخري وصیت الله رب عزت په هغې باندې خپل تمام وصیتونه ختم کړي دي. نو هغه دا دی چې الله عز فرمایي وان هذا صراطي مستقیما، زما دا لار مستقیمه لار ده، فاتبعوه، د دې پسې روان شئ، ولا تتبعوا السبل، او د نورو لارو پسې مه روانېږئ، فتفرق بكم عن سبيله. الله فرمایي د مستقیم لارې نه به خطا شئ. الله دې په دې خبرو مال د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزتمندو یو ضروري اعلان دا دی، یو ورور دی چې مخکې سره زموږ ملاقات نه دی شوی، په اول ځل باندې دی مسجد ته راغلی دی، جاوید نومیږي. دا څو ورځې مخکې پرون وړمه ورځ باندې د هغه والد قبلګاه صاحب په افغانستان کې وفات شوی دی، هلته یې خاورو ته سپارلی دی. نو موږ ورته دعا کوو الله رب العزت دې د دې قبلګاه صاحب له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. الہ العالمین دې قبر د نور نه ډک کړي، او الہ العالمین دې قبر ته د جنت د باغچو نه باغچه وګرځوي. الہ العالمین دې تمام فامیل ته صبر جمیل په برخه کې، او الہ العالمین دې د آینده د آفتونو مصیبتونو نه وساتي، او الہ العالمین دې ورته دغه اولادونو صدقې جاریه وګرځوي. موږ دغه ورور سره د په دې درد او په دې غم کې موږ ټول شریک یو. الله رب عزت دې دله صبر ورکړي. بل اعلان زما عزتمندو، دا ممتاز پاچا صاحب دلته ناست دی، دا زموږ استاد د مسجد مقتدي دی، د ده والده محترمه تقریبا یو څه موده کېږي چې په حالات کوما کې پرته ده، او د سر رګې شلېدلی دی، او دا په حالات کوما کې پرته ده. نو د دعا محتاجه ده، د دعا نه د دعا محتاجه ده، ځکه چې ډاکټرانو هغې له جواب ورکړی او په کور کې ده، او په دې وخت کې هغه زموږ او ستاسو سره دعا محتاجه ده. په اخلاص باندې ورته دعا وکړئ. الہ العالمین دې د هغې په حال باندې رحم وکړي، او الہ العالمین دې ترې تکلیف لرې کړي. الہ العالمین دې روغ صحت کامله واجله ورکړي. الہ العالمین دې ورته دغه زموږ او ستاسو دعا سبب وګرځي. الہ العالمین دې صحت ورکړي. الہ العالمین دې په تمامو مریضانو باندې رحم وکړي. الہ العالمین څومره مریضان چې په کورونو کې دي، څومره مریضان چې په هسپتالونو شفاخانو کې دي، او څومره مریضان چې محتاج دي دعا ته، الہ العالمین هغې له شفای کامله ورکړي. الہ العالمین زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الہ العالمین دغه لس وصیتونه چې کوم موږ بیان کړل، الہ العالمین اول الله رب عزت په دې باندې مال د عمل کولو توفیق راکړي. الہ العالمین مال په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او الہ العالمین کوم کسانو چې دا وصیتونه واورېدل، او کوم دوستان یې د فیسبوک د لارې نه اوري، د واتساپ د لارې نه اوري، الہ العالمین هغې له په د عمل کولو توفیق ورکړي. الہ العالمین زموږ په مابین کې اتفاق او اتحاد راولي، زموږ مابین کې خوشحالي راولي. الہ العالمین زموږ په وطن کې امن او اتفاق او اتحاد راولي. الہ العالمین زموږ د یتیمانو مشکلات او پریشانۍ نه حل کړي. الہ العالمین په هغې باندې غیبي رحم او مدد وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.